مطالبه ما زه وکم خو نه کوم ضرورت نشته وي چې حکومت نه مطالبه وکړي چې قاتلان یې ونیسي تر اوسه پورې کدي حکومت د شیخ حسن جان قاتل نیولی خو اوس مونږ به ووایو د زرګونو علماو قاتلان یې نیولي خو مونږ به ووایو ټول هسې ګپ شپ دی دا ټول دو نمبري ده دلته یوې جړه څوک وولي تاسو کتلي ورځ کې دلته قاتل ګرفتار شي یو ډم څوک وولي په 24 غنټو کې دغه قاتل نه ګرځي زما د الله په ذات قسم کې دی حکومت غوښتې د انتظامیه د شیخ صاحب قاتل د الله په ذات قسم کده په دغه ورځ د چرسدي نه موتلی وي مونږ له سترګې مه توروئ پرون یو سی ټي وي فوټیج راغی هله افغانستان کې منصوبه څه ووایي منصوبې وه وشوه پلانکي تنظیم قبوله کړه قصه ختمه شوه بس لاړه هم ته پته ده دلته زموږ د وینو تپوس نشته دی 15 شپږ پیرې ما باندې ذاتي طور دلته حملې وشوه یو پیر هغه و چې 2 کسان ما به ذاتي خود مونږ ونیوه دلته م راوستله وم تړله قسم دی نن هم که تا ته زه د سی ډي ډي هغه رپورټ وښیم چې مونږ له په دا سترګو کې مې شګې راواچولې ما چې وکتله ما هغې چې اوس ته یو تصویر دې والم ما ته وایي نه تصویر دې واله نو ما چې دومره پې شرمېږې چې اوس یې زه بار خلکو ته وښیم مونږ ټول عمر د دې رویې لیدلې ده د خپل ځان سره مونږ ته پته ده په دې معاشره کې د یو عالم حیثیت د اجړا د ډم هم نه دی کومه رویه چې دیو کوي خو بس آخرت هم شته دی خدای هم شته دی تپوس ځای هم شته دی الله عدالت هم شته دی مونږ دیو نه مجرم نه غواړو مونږ دیو نه هېڅ تحقیقات نه غواړو تحقیقات هم مبارک شه تفتیش هم مبارک شه قاتل هم مبارک قاتل هم ستاسو د کور سړی دی ملګري هم تاسو یې سهولتکار هم تاسو یې ما به په هغه ورځ منلې وې چې په 2 غنټو کې تا دننه د شیخ صاحب قاتل راوستی وې په چوک دې ودرولی وې بیا به ما منلې وې چې او دا زما سره اوښکې په سشتیا باندې ورنه دا معمول دی دا طریقه کار دی قاتل ولګېږي راشي د مقتول په جنازه م ودرېږي همدردي هم وکړي لاسونه مو چت کېده د دنیا رواج دی رسم دی ختم دی لیکن یاد ساته د الله عدالت شته دی تا یو عام سړی نه دی شهید کړی تا د ټولو علماو امام شهید کړی دی تا د ټولو امت پلار شهید کړی دی تا د پیغمبر وارث ګرځ شهید کړی دی دا د الله رب ذوالجلال قانون دی دا د هغه یو نظام امتحان دی وکذلک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین وکفی بربک هادیا ونصیرا